أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. موږ عرض کړو چې دې سوره بقره په دې حصہ کې د نیکی اعمال بیانې. مخکې ذکر شو چې مشرق مغرب ته مخ کول دا دین نه دی، صرف دې ته دین نه وای، دین خدا د ډیرو خبرو نوم دی. نو پای کې هغه یو د دین اسلام بنیادی اصول ذکر شول او بیا قصاص ذکر شو. دې آیت مبارکه کې د رمضان تذکرہ کوي او یو ربط د ما قبل سردا بیان شعر چې لیس البر آیت کې د عقاید ذکر وکړو، بیا د منځ ذکر وکړو او د زکات ذکر وکړو. نو دې آیت کې د روزي ذکر کوي چې دا هم دا نیکی د اعمال له عمل له. نو فرمایي چې دین هغه یوازې یو مشرق مغرب ته مخ کول نه دي، بلکې دین چې دی پای کې یو حکم د روزي نیولو دی. فرمای یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، کتب علیکم الصیام، پرس کړل شي د پتا اوس باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې چې کم خلق تیر شوي دي پاو باندې هم فرض وه. دا تذکرہ دا اطمینان او د سکون د پاره کړی ده. یعنی روزه نیول دا یو مشکل کار دی او مشکل کار عام طور باندې خلق هغې د سا ډوبېږي. نو دلته کې وفرمیل چې دا د روزې دا حکم یوازې ستاسو دپاره نه دی، ستاسو نه مخکې هم چې څومره امتونه تېر شوي دي دا حکم په هغوی باندې هم و. فرمایي د آدم علیه السلام او د آدم علیه السلام نه را په دې خوا په هر امت کې د روزې د نیولو هغه عبادت پاتې شوی دی. البته د چا تعداد مختلف، د چا هغه طریقه جدا، لکه د چا به صرف هغه د اور پخ کړی شی نه خوراک، نو د چا دا ترتیب و چې په روژه کې به هغه خبرې نه کولې، او د چا یو شان ترتیب، د چا بل شان ترتیب، داسې هغه مخکې امتونو کې تیر شوي دي. نو فرمایي چې دا روژې دا حکم دا یوازې ستاسو دپاره نه دی، ستاسو نه مخکې امتونو هم دا کړي دي. نو دا ګوی چې هغه طبیعي طور باندې حوصله ورکول، لکه خلک وایي بلا چې عام شي نو آسان شي. نو فرمایي چې دا یوازې په تاسو نه ده، ستاسو نه مخکې هم په امتونو باندې روژې فرض کړلی شوي وي. لعلکم تتقون، شاید چې تاسو کې پرهیزګاري چې ده دا پیدا شي. یعنی دا روژه نیول چې دي دا د پرهیزګارۍ یو تربیت دی، مشق دی. د تربیت دا
یو ټریننګ دی د تقوا د پیدا کولو. نو طریقې کار دی چې یو میاش یو بنده د حلال کارونه ځان منع کی. خوراک سکاک یو حلال کار دی، د دې نه منع شي. ازدواجی تعلق یو حلال عمل دی، د دې نه منع شي. نو دغه یو میاشت چې دی دا پریکټس وکي چې د یو حلال شي نه ځان منع کړی دی، نو دا د دې تربیت ته طریقه ده چې وز د رمضان نه علاوه به دی دغه حلال شیزونه خود لپاره حلال دی هغه به استعمالی، لیکن کم شیزونه چې هغه حرام دي د هغې نه به ځان ساتي. یعنې دا خو آسان کار شو چې یو میاشت تا ځان د حلال شي نه هم منع کړی و، نو اوس په دې نورو میاشتو کې خو هغه دغه حلال شیزونه استعمالول خو ستاسو دپاره جایز دي. البته کم چې حرام دی اوس ځان د صرف د هغې نه ساتئ. دا یو مشق دی، یو طریقه ده د تقوا پیدا کولو، یو ذریعه او طریقې کار دی. دې وجې نه وفرمیل چې دا په تاسو باندې چې فرض کړلی شوي ده دا ستاسو دپاره څه خاص هغه سزا نه ده، دا یو داسې عبادت دی چې په دې سره د انسان روحانیت چې دی دا مضبوطیږي، د روح مضبوط شي او د بدن چې دی حیوانیت هغه کمزوری شي. د چې حیوانیت څومره کمزوری کیږي او روحانیت مضبوطیږي طاقتور کیږي، نو د به نیک عمل چې دی هغې ته رغبت سیوا کیږي او د بد عمل هغه رغبت پې ختمیږي. دا د تقوا هغه پیده ده او دا د روجې د هغه نیولو اثر دی. د ګناهونو رغبت ختمیدل او د نیک اعمالو رغبت پیدا کېدل، نو یقینا دا ډېر لوی دولت شو چې یو کس هغه خواهش نیک عمل وګرځي او بد عمل چې دی دته بد ښکاري، نو دا خو ګویا چې دا سړی ډېر سعادت ته ورسېدو، بختور شولو او دا سعادت په دغه رمضان د دغه روجو په پریکټس سره حاصلیږي. نو فرمایي چې لعلکم تتقون، د دې لپاره چې تاسو کې تقوا پرهیزګاري راشي. یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو، کتب علیکم الصیام، فرض کړلی شي د په تاسو روژه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض کړلی شي وه په هغه کسانو باندې چې مخکې وو ستاسو نه، لعلکم تتقون، شاید چې په تاسو کې پرهیزګاري راشي. الحمدلله رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې پروردگار موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.